د نوي موبایل اخیستلو پر وخت هغه ټکي په نظر کې ونیسئ. آیا غواړئ نوی موبایل واخلئ؟ که غواړئ چې نوی موبایل واخلئ نو په مارکیټ کې خو د ډیرو ښو موبایلونو ښې کاپیانې هم شته. له هغې څخه به څنګه ځان ساتو؟ اندېښنه مه کوئ، د موبایل اخیستلو پر وخت دغه ټکي په نظر کې ونیسئ. ښایي تاسې ډیر وخت موبایل کاروئ یا ممکن د عامو خلکو په څیر اوسئ یا یې ډیر لږ کاروئ، خو د موبایل اخیستلو پر وخت دغه ټکي په نظر کې ونیسئ او هغه موبایل واخلئ چې تاسې ورته اړتیا لرئ. اپریټینګ سیستم. اوس وخت دوه ډوله اپریټینګ سیستمونه شتون لري. یو یې د iOS سیستم دی چې په اپل موبایلونو کې وي او دویم یې انډرایډ دی چې په نورو موبایلونو کې استعمال شوی دی. او مهمه خبره دا ده چې شرکتونه د نورو ځانګړنو لپاره په انډرایډ سیستم کې بدلون هم راولي. پروسیسر. کله چې د موبایل د سرعت خبره کیږي نو د پروسیسر خبره هم ورسره کیږي چې نور اصطلاحات هم ورته استعمالیږي. هغه کسان چې ویډیوګانې ګوري یا گیم کوي هغه باید د چټک پروسیسر لرونکي موبایل څخه استفاده وکړي. هغه کسان چې موبایل ډیر کاروي هغوی د کوالکم سنیپ ډریګن 652 سنیپ ډریګن 800 او د 821 پروسیسر لرونکي موبایلونه واخلي. بیټرۍ. هغه کسان چې پر یو وخت څو اپلیکیشنې کاروي، گیم کوي، ویډیوګانې ګوري هغوی د هغه موبایل واخلي چې بیټرۍ یې ډیر کار کوي. حافظه. زیرک موبایلونه دوه ډول حافظې لري، یو یې ریم او بل یې روم. ریم او پروسیسر د موبایل چټکوالي پورې اړه لري او روم چې میموري ورته وایي د اپریټینګ سیستم اپلیکیشنونو، ویډیوګانو، عکسونو او موسیقۍ د خوندیتوب لپاره وي. که چیرته یو څوک موبایل لږ استعمالوي 2 جی بی ریم او 14 جی بی حافظه ورته بسنه کوي، او که موبایل ډیر کاروي نو بیا د دې ډیرې حافظې لرونکی موبایل واخلي. سکرین. هغه کسان چې ویډیوګانې ګوري او جوړوي یا گیم کوي یا هغه کسان چې ټولنیزې رسنۍ کاروي او ایمیلونه کوي هغوی د له 5.5 انچو څخه تر 6 انچو پورې سکرین لرونکی موبایل واخلي. کامرې. ځینې کسان په دې هڅه کوي چې د ډیرو میګا پکسل لرونکي کامرو موبایل واخلي، خو باید وویل شي چې د عکس معیار تر ډیره ISO او د اپریچر لیول ترڅنګ د اټو فوکس سرعت پورې تړاو لري. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.